وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ أَوْ كَلَمْ چه نجات درک تاسو تا اے بنی اسرائیلو من آل فرعون دا فرعونیانونا یسومونکم چه رسول بیتاسو تا سوء العذاب سخ عذابنا يذبحون حلالا والبي أبناءكم زمن ساسو ويستحيون نساءكم موجون دی بے پریخودلی زنان استاسو لپارا خدمت کولو دارنگی دبی حید پارا وفي ذلكم او پدیکی بلاء امتحانو من ربكم لطرفا درب استاسو عظيم دير لوي وإذ فرقنا او کلاچ میں جداک بكم پتاسو باندی البحر دریاب بحر قلزم فأنجيناكم نخلاص مکی تاسو وأغرقنا او غرق مک على فرعون دلد فرعونانو وأنتم تنظرون حال دادے چتاسو بخبل استرگور تکتل وإذ وعدنا وكلچ وعد واخست منگا موسى علیہ الصلوۃ والسلام لپاردا حصول توراتا 40 ليلة سلوشبه ثم اتخذتم العجل بیاونیو جوڑ تاسوس خلرا پا عبادت من بعده پس دتلو دا موسیٰ علیہ السلام وانتم ظالمون و تاسو ظالمان پکولو دا شرک سرا ثم عفونا بیا معفی وکرمنگا عنكم تاسوتا من بعد ذلك فاستدينا لعلكم تشكرون دید پارا چی تاسو شکر باسی وَإِذَا آتَيْنَا وَكَلَچ ورک منگا موسیٰ علیہ السلام تال کتاب کتاب فیصلہ کون کے دا حق او دا باطل والفرقان او دارنگ فرق انکے پما بین دا حق او دا باطل کے لعلکم تہتدون دے دا پارا چتاسو پا ہدایت شئی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ وَكَلَچِ وِلِي موسیٰ علیہ السلام لِقَوْمِهِ لَپارا دخپل قوم یا قوم ایزما قوما انکم بشک تاسو ظلمتم ظلم کړی انفسکم پخپلو ځانونو باندې باتخاذکم العجل په سبب د نیولو دسخی په عبادت نفتوبو پستوبو باسی الى بارئکم خپل ربتا فاقتلوا پس اوجنی انفسکم خپل ځانونه ذالکم خیر لکم دا ډیر غوره ده ستاسو لپاره ذالکم خیر لکم دا ډیر غوره ده ستاسو لپاره عند بارئکم په نزد رب ستاسو نو فتاب علیکم مهربانی وکړه الله پتا سو باندې فقتل د بعض سره الله پتا سو باندې مهربانی وکړه معافی درته وکړه انه بشکد الله هو التواب الرحیم دا الله ډیر توبه قبل انکه او زیات مهربان ده